السلام علیکم ملګرو په نننۍ ویډیو کې مې درله داسې اپلیکیشن راوړی دی چې اوس به تاسو کولی شئ چې د دنیا هر ملک د نړۍ هر هیواد ته تاسو پری ټلیفون پری کال وکړئ او د دې اپلیکیشن بله فایده دا چې تاسو نمبر به چاته نشو کوي مطلب تاسو چې چا ټلیفون کوي نو تاسو نمبر به ورته نه ښایي تاسو نمبر به ورته نشو کیږي او دوستانو زه چې تاسو را کوم اپلیکیشن درخوایم نو دا اپلیکیشن په پاکستان افغانستان امریکا سعودي عرب د دنیا په هر ملک کې دا کار کوي نو تاسو کله دنیا په هر ملک کې موجود یې نو دا اپلیکیشن بس تاسو په موبایل کې کار کوي او تاسو د دنیا هر ملک ته پری ټلیفون کولای شئ نو که تاسو غواړئ چې موږ د دنیا هر ملک ته پری ټلیفون وکړو نو دې لپاره تاسو دا ویډیو پوره ګورئ که تاسو دا ویډیو سکیپ کړه او ویډیو هم پوره ونه کړه نو تاسو په هیڅ باندې هم پوه نه شئ نو دې لپاره تاسو دا ویډیو پوره ګورئ او کوم ملګرو چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې تاسو را غنټې را نشان ښکاري په دې ورسره لازمي کلیک وکړئ فعال ورسره هم کلیک وکړئ د دې مطلب به دا وي چې موږ کومه نوې ویډیو اپلوډ کوو د هغې نوټیفیکیشن به تاسو په وخت باندې دررسیږي سو لیټ سټارټ نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو څنګه تاسو خپل موبایل سکرین ته رالی تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور اوپن کړئ څنګه تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور اوپن کړئ نو تاسو به دلته سرچ کړئ کال ګلوبل صحیح ده تاسو به سرچ کړئ کال ګلوبل تاسو پر سکرین باندې ښکاري هم تاسو به سرچ کړئ کال ګلوبل نو پر اولنی نمبر باندې کوم اپلیکیشن تاسو راوړوي دا اپلیکیشن نه 5 میلیون پلس د ډاونلوډز دي نو دا اپلیکیشن چې څنګه تاسو انسټال کړئ ما انسټال کړل نو دا تاسو راسي اوپن کړئ څنګه تاسو اوپن کړئ د دې انټرفیس به داسې راشي چې کوم د ډایرکټ اوپن کیږي دا تاسو نه سر نمبر یا چې کوم د نور انفارمیشن نه غواړي نو تاسو لیدل شئ چې د انټرفیس داسې راځي دلته لیکل کال او دلته لیکل کریډټس نو تاسو به راشئ او پرې کریډټس باندې تاسو کلیک وکړئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دا تاسو لیدل شئ د دې انټرفیس داسې دی نو دا اپلیکیشن ما 4 غنټې مخکې انسټال کړو دا تاسو لیدل شئ چې زما سره 3597 کوینز دي کریډټس دي صحیح شو تاسو دا خبره یاد ولرئ چې تاسو پر دنیا هر ملک ته پری ټلیفون حل کولای شئ چې کله دلته تاسو چې دا کوینز تاسو ښکاري یا کوینز تاسو جوړ کړئ نو کوینز به تاسو څنګه جوړوئ دلته تاسو پرې ټاپ ټو ګیټ کریډټس باندې کلیک کوئ نو تاسو به ایډز واچ کوئ ایډز به ګورئ دې نه علاوه چې کوم دلته تاسو را لیدل شئ واچ ویډیو ایډز تاسو کوم ویډیو ګورئ هغه ایډز ګورئ د هغې بدله کې به تاسو له کوینز درکوي کریډټس به درکوي نو بیا چې کوم دی تاسو به کولی شئ چې پری ټلیفون پری کال هرې دنیا ته وکړئ صحیح شوه نو راځئ زه اول تاسو ته درښیم چې تاسو پری ټلیفون څنګه کوئ نو دې لپاره به تاسو راشئ کالز ته صحیح ده تاسو پرې کالز باندې کلیک کوئ پرې باندې څنګه تاسو راشئ نو تاسو راښکاري ډایل پرې باندې تاسو کلیک وکړئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو تاسو را لیدئ چې تاسو بری کې را ملکونه ښیم دا تاسو لیدئ شئ انډونیشیا پاکستان انډیا افغانستان دا تاسو لیدئ شئ لیبیا د دنیا چې کم ملکونه یا دا ملکونه دا تاسو لیدئ شئ د دې دنیا ټول ملکونو ته تاسو پری ټلیفون کولی شئ صحیح شوی تاسو لیدئ شئ د ډېر زیات ملکونه دي ته تاسو پری ټلیفون کولی شئ نو پاکستان او افغانستان نه ټول ملکونه پرې کې دلته شته نو دلته به تاسو راشئ نو تاسو را لیدئ شئ چې زه را نمبر لیکم صحیح ده او دې نمبر ته چې زه ټلیفون کوم صحیح شوه نو تاسو ولیدو چې دا نمبر ما ولیکو پاکستان ته مطلب د پاکستان کې نو پاکستان ته بل نمبر ته ټلیفون کوم نو تاسو به راشئ پرې ډایل باندې به کلیک کوئ پر تاسو په ډایل باندې کلیک وکړئ دلته را لیکلي کال 3101 کریډټس یعنی تاسو چې 3101 کوینز کریډټس دي نو تاسو کولی شئ چې پاکستان ته یو منټ خبري بالکل پری وکړئ دا کریډټس کوینز چې کوم دی او تاسو اخوا جوړوئ هغې طریقه تاسو ته درښیم نو تاسو لیدئ شئ زه تاسو ته اوس ټلیفون کوم چې آیا دا اپلیکیشن په مدد سره تاسو ټلیفون کولی شئ او که نه نو تاسو به راشئ او پرې کال باندې به کلیک کوئ پرې باندې څنګه تاسو ولیدو چې ماته ته ټلیفون راغی خو زما سره سکرین ریکارډینګ آن و د دغې وجې په ویډیو کې لږ شور راغی او لږه ویډیو ته کټ شوه در وښیم چې تاسو به څنګه کولی شئ چې دا کوینز او دا کریډټس تاسو حاصل کړئ داسې په ایډ راشي د ایډس چې کوم دی او تاسو دلته کلوز کړئ دا به تاسو داسې سکیپ کړئ لږ صبر به ورته وکړئ نو بېرته به تاسو راشئ دلته تاسو راښکاري کریډټس تاسو پرې کریډټس باندې کلیک کوئ څنګه تاسو په کریډټس باندې کلیک کوئ دلته تاسو را لیدئ شئ مای کریډټس زما چې کوم کریډټس کوینز دي دا 3597 دي صحیح ده نو اوس به زه تاسو ته درښیم تاسو به دا کوینز تاسو ته صفر ښایي ځکه چې تاسو به اپلیکیشن نوی انسټال کړی وي او که تاسو کوینز جوړول غواړئ نو تاسو به راشئ او په دې ټاپ ټو ګیټ کریډټس باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو داسې دا انسې به داسې بار اکواته ځي تاسو به ورته داسې لږ انتظار وکړئ ملګرو تاسو لیدئ شئ چې هلته ولیکل کنګریچولیشن یو ګیټ 51 کریډټس یعنی 51 اوس کریډټس کوینز یې موږ له راکړلو صحیح ده نو اوس به تاسو راشئ او پرې انجوای ناو باندې به کلیک کوئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به وړوکی غوندې اشتهار یا ایډ راشي یا به تاسو وګورئ پرې انجوای ناو باندې به تاسو راسې کلیک کوئ نو دا اشتهار چې کوم دی دا به تاسو داسې وګورئ صحیح ده نو لږ ساعت به صبر به ورته وکړئ چې دا اشتهار څنګه پوره شي دا به تاسو داسې اوس سکیپ کوئ د دې نه به دا اشتهار
داسې ختم کوي صحیح نه. نو په دې طریقې سره تاسو بیا راځئ او په دې ټاپ ټو ګریډ کریډټس باندې تاسو کلیک کوئ. په دې باندې څنګه تاسو دوباره کلیک کوئ نو چې کوم دی تاسو ګنټه 2 پرې کې کار وکړئ نو چې کوم دی را کوینز تاسو په دې طریقې سره حاصلولی شئ صحیح نه. دې نه علاوه دلته تاسو را لیدلی شئ دلته لیکلي واچ ویډیو ایډ صحیح ده. تاسو په دې باندې هم کلیک کوئ. په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو تاسو لیدلی شئ چې دا اشتهار راغی. نو اوس به چې کوم دی اوس موږ له 100 کریډټ 100 کوینز راکړي. نو څنګه تاسو دا اشتهار وکړو نو دلته به تاسو راشئ او دا به داسې کلوز کوي دا به ضرب کوي. لیدلی شئ چې موږ ته وویل چې کنګریچولیشن یو ګیټ 100 کریډټس یعنی موږ له 100 کریډټ 100 کوینز راکړو. نو تاسو به راشئ او دوباره پرې انجوای ناو باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو تاسو لیدلی شئ چې زموږ سره هلته کوینز او کریډټس چې کوم دی راتلل زیاتېږي صحیح ده. دې نه علاوه دلته دا لیکلی چیک ان صحیح ده. تاسو پرې چیک ان باندې کلیک وکړئ. په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو دې نه چې کوم دی مخکې ما چې کوم دی 300 کریډټس کوینز یې راله کړي. دلته تاسو را لیدلی شئ دا تاسو ډیلی چیک ان کوئ. دلته په اولنۍ ورځ تاسو له 300 کوینز درکوي، په دویمه ورځ هم تاسو له 300 کوینز درکوي او په درېیمه ورځ به تاسو له 500 کوینز درکوي. دې نه علاوه په څلورمه ورځ بیا هم 300 بیا هم 300 او په اخري ورځ تاسو له 1000 چې کوم دی کریډټس درکوي. نو تاسو به راشئ او پرې ساین ان باندې کلیک کوئ. په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو تاسو لیدلی شئ چې دلته ولیکل کنګریچولیشن یو ګیټ 300 کریډټس یعنی موږ له 300 کریډټس کوینز راکړو او دوباره به تاسو راشئ او په دې انجوای ناو باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دا آسان کار دی. صرف تاسو به کلیک کوئ دا اشتهار چې کوم دی دا اوس تاسو پورا ګورئ صحیح ده. دا اشتهار څنګه تاسو وکړئ دلته به تاسو را ضرب کوئ. نو تاسو لیدلی شئ چې زمونږ کوینز 4048 یعنی 4000 کوینز موږ وکړو صحیح ده. نو چې کوم دی په دې کې تاسو ګنټه یو نیمه کار کوئ نو بیا چې کوم دی تاسو پر دنیا هر ملک د نړۍ هر ملک تاسو پری ټلیفون کولی شئ. بالکل پری ټلیفون به تاسو کولی شئ. نو دې اپلیکیشن په مدد سره تاسو کولی شئ چې بالکل تاسو د دنیا هر ملک ته پری ټلیفون وکړئ. بیا هم که تاسو هر قسمه پوښتنه لرئ نو په کومنټ سیکشن کې ضروري ولیکئ. انشاءالله مرګرو په بله نوي ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان.